जी बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم. قال الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. قرآن کې الله پاک فرمایي چې کې جمعې دروازې فضیلت خي چې د جمعې ورځ چې کله د جمعې نداو شي आवाज شي اذان شي نو تاسو خپل ټول کارونه د دنیا پرې دي. نو قرآن په دې گواہی ورکوي چې د دنیا ټول کارونه شاته کې الله طرف ته متوجه شي ځکه دار وستا سود لپاره الله د عبادت جوړه کړې ده. د دې زمکو او اسمانونو د دنیا پیدایش الله په شپږو ورځو کې کړې دي. علماء لیکلي دي لومبه شروع د اتوار دروازې نه شوی و او اختتام د جمعې په ورځ شوی دی. دا کائنات چې خدای پاک جوړول نو دا د اتوار نه شروع شوی دی او په جمعه فی 6 ایام قرآن کې راځي په شپږ ورځې کې. نو شپږ ورځې کې خدای پاک د ازمکه او اسمانونو جوړ کړي دي کې د هر څه پیدا کړي. شروع یې د اتوار دروازې نه و. عیسایان د اتوار په ورځ عبادت ځان له مقرر کړی ده او مسلمانانو د لپاره الله پاک د جمعې ورځ چې د دې اختتام د دې کائنات په دغه ورځ شو نو موږ د لپاره د جمعې ورځ مقرر کړی د عبادت د لپاره. او دا يهود چې دي نو هغه د منځ کې پکې د موږ په پښتو کې وته د خالی ورځ وایو. نو د اتوار نه شروع شو د جمعې ورځ د خالی ورځ پکې خالی و یو مثبت وته وي نو دا خالی ورځ و. نو يهود وی دی به زمونږ د عبادت نه هغه ځان له لپاره د عبادت جوړ کړ. خدای ورځ له خدای پاک یو فضیلت ورکړي زمونږ د لپاره انتخاب د عبادت کړي دي. دا يهود چې دي هغه د خالی پورس یو د دنیا ټک نه کوي بس هغه عبادت ته دار وځه کړي. دغه سي عیسایان دي هغه نور ورځ خو کې عبادت نه خو ګرځي د اتوار پورس کولوي او په دغه ورځ پکې عبادت کوي. زمونږ د پاره د جمعې ورځ د عبادت ته الله حکم کوي چې تاسو خیر د خپل کارونه پکې کوي خو چې کله اذان وشي د جمعې نو بس بیا خپل د دنیا ټول کارونه ختم کې او عبادت تراشه الله طرف تراشه. مسلمانانو ته دا حکم دی چې په دې ورځ باندې تاسو غسل وکړئ صفا کپڑے واچوي ښه کپڑے واچوي خوشبويو لګوي. دا ټول مستحبات دي سنت اعمال دي او ځان عبادت وې دا حدیث کې راځي وې په جمعات په دروازه باندې فرشتي ودريږي او هغه لیست جوړي چې څوک جمعات ته مخ کې راغلي دي نو دا سي یو لیست جوړ کی چې دا ول راغلي دي دا دویم راغلي دا دریم راغلي دي او په دغه تناسب باندې بیا هغه له اجرونه او ثوابونه لیکي او ورکوي. ولا داسې ملکونه شته د حضرت فقیر صاحب لیکلي دي وایي زه یو ملک ته لاړم وایي الته د جمعې په ورځ سهار وختي 8 بجې چې کېږي وایي جومات ډکي. وایي زه یو جومات ته لاړم ما چې زه دلته بس غم خادي وي یا به نور څه وي د جمعې ورځ وم منزله ورالم لیټ مونږ خو دلته چې کله اذان وشي او بیان ختمېږي دویم د جمعې اذان نو مونږ زر ورمنډه کړو. وای مونږ چې ورلو په جمعات کې زینو وای ما تاسو کې چې دا ولې دا خیر خو دې دا خلک ولې دا جمعات کې راځم شي نن د جمعې ورځ نو دا دومره خلک وای جی په دې ورځ باندې دوی هیڅ هم نه کوي. دا د الله حکم دی چې بس جمعات تراشه نو وای دا ټول خلک مخ کې د سار وختي نه راغلي او جمعات ته ځان لزینی ولي وی بیا په جمعات کې زینی چې کله اذان وشي او یا تقریر شروع کیږي بیان شروع کیږي بیا په جمعات کې زینی. دا د اهتمام دا د مسلمانانو د عبادت اهتمام دی دیته کې چې یاره تاسو اهتمام کوئ په وخت باندې راځي. او حدیث کې راغلی دی وای څوک چې په دې ورځ باندې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جمعې په ورځ د مازیګر مانځه نه وروسته 80 پیری درود شریف وای الله پاک په د 80 کالو ګناهونه معاف کړي او د 80 کالو د عبادت اجر او ثواب به د نامه اعمال کې ولیکل شي. وای څوک چې سوره کهف
د اتوار د جمعې په ورځ باندې وای. بیا د خلک مسالې تاسو کې چیرې د اتوار د جمعې په ورځ په کم ټیم کې وایو، بس ورځ ده وګوره کنه، ورځ د نور خاتنه شروع کیږي په نور پریواته باندې ختميږي، بس په دې کې چې د کم ټیم کې مو وي مخصوص وخت ولا نشته، خو یوم الجمعه راغلی دی، نو د جمعې ورځ دقه ده چې چا پکې په هر ټیم کې سورې کهف ولسته او الله پاک په د ټولې هفتې د پاره کافی شي، د لپاره به کافی شي. نو بل هفته پورې به د هر قسم فتنو نه پیغمبر علی السلام فرمای محفوظ او ساتل شي. نو دا د سوره کهف تلاوت او درود شریف پکې ډیر لوستل پکار دي مسلمانانو له د عبادت. او بیا د الله حکم دی چې کله تاسو د مانځنه فارغ شئ نو بیا لاړ شئ خپل کاروبارونو پسې، بیا کاروبارونه کوي. نو بیا چې کاروبار په سړی لاړ شي روز په جمعات کې تیر کی، عبادت کې تیر کی، او د جمعې مانځنه وروسته کاروبار لاړ شي، الله به ډیره نفع ورکړي. د هغه ورځې ټول ورځې به زیاته نفع خدای پاک په دغه ورځ ورکړي. خو کدا د جمعې اهتمام چا وک، دا ورځ خپل فضیله اغندي یو ځان له مناسبتونه دي. د جمعې په ورځ دا ده چې آدم علیه السلام کاسمانو دم الله د جمعې په ورځ پیدا کړی او دغه سي د آدم علیه السلام پیدایش هم الله د جمعې په ورځ کړی دی. ابراهیم علیه السلام هم الله د جمعې په ورځ پیدا کړی دی. اسماعیل علیه السلام چې ذبح کو دام د جمعې ورځ و. دغه سي عیسی علیه السلام پیدایش او داغه اسمان ته خطل دام د جمعې په ورځ باندې شوی دی. د نوح علیه السلام کشته چې کله په جودي غر باندې ودرېده هغه د جمعې ورځ و. دغه سي یونس علیه السلام چې کله د مې په ګېډه کې گرفتارو نو الله چې وته نجات ورک او مې وګرځاو نو دغه د جمعې ورځ و. پیغمبر علیه السلام چې کله فتح مکه وکړه نو په فتح مکه کې چې کله په کوم ورځ مکه مکرمه ته وردن کېده نو دام د جمعې ورځ و. او خدای پاک د جمعې مونږ چې دی نو دا په مکه کې فرض شوی دی. فرضیت د منځونو څومره چې راغلي دی مکه کې راغلي دی. خړومبي مونږ چې دی ایا اوسو صحابه کرام د مدینه منوره انصار مسلمانان شيو نو هغه چې کله حکم وتدا شو د منځونو نو هغه ډومبي د جمعې مونږ هغه په مدینه منوره کې سلويخ کسانو د جمعې مونږ اول هغه کړي دي. یو صحابي دی خدای نوم زمانه ایر شوی دی هغه ډومبي د جمعې مونږ کړي دي. بیا پیغمبر علی السلام چې هجرت وکړ او قبا کې 3 ورځې تیر کړي نو د قبا نه چې کله مدینه منوره ته نو په لار کې دا مسجد جمعه چې کوم ځای جوړ دی نو دغه ځای کې یو قبیله اوسېده بنو سعد وته وي که څه وته وي نو هغه قبیله ته چې ورسېده نو د جمعې د مانځه ټیم نو هغه ځای کې بیا پیغمبر علیه السلام صحابه وسره او دغه ځای کې د جمعې مونځ پیغمبر علیه السلام لومبې کړی دی. په هغه ځای باندې هغه مسجد جمعه جوړ دی. پیغمبر علیه السلام لومبې د جمعې مونځ په دغه ځای باندې کړو. د عبادت ورځ د زمونږ د پاره مسلمانانو له پکار دي دا نور قومونه د خپل د عبادتو د ورځې ډېر اهتمام کوي. مسلمانانو لم پکاري چې اهتمام وکړي د ډېر ورځې. مسلمانانو کې ډېره کمزوري راغلې ده. مونږه د جمعې مانځل مونږ د ټولو نه کم ټیم ورکو ځکه 2 رکعاته مونږ دی نو یو خوراشو چې کله امام خطبه وای نو د خطبه په ټیم کې مونږ راشو مانځله بس د ټیم کې. او زه خو بعضی کسان داسې وینم چې هغه خطبه ز ختمه کوم او درېګم بعضی کسانو نه پکې یو رکعت هم شوي دونه په منډه راشي او بیا خو 2 رکعاته مونږ دی بیا دام یو شوشا جوړه شوی دی چې سنت خو خلکو پریخي دي نو سنت هم نه کوي هم دقه سي هغه یو رکعت وو کې او بس منډه کی. یعنی دونه مسلمان کمزور شوی دی. نور قومونه د خپل د عبادت ورځو څومره اهتمام کوي مسلمانانو دغه اهتمام پریخي دي. مسلمانان که خپل ترقی غواړي او عروج غواړي چې موږ د عروج هغه مرتبه ته ورسو او هغه وخت ورسو چې د مسلمانانو کوم د عروج دورو نو د جمعې د مانځه اهتمام دي شروع کی.
داسې دي شروع کی چې سار ټول کارونه پریدي او د جمعې مانځل راشي د جمعې منځو کی او بیا د هغې نه وروستو بیا د الله حکم دی چې زه خپلو کاروبارونه کوي. نو مسلمان د عروج دقه یو سیز دی چې مونږ د جمعې منځ هغه اول خدای چې ټول منځونه زمونږ د جمعې د مانځه په شان شي نو دا به ډېره ښه وي. خو که دغسې نه کېږي نو چې دا یوه ورځ زمونږ د عبادت ته نو په کار دا ده چې دغه یوه ورځ خو مونږ عبادت ښه طریقې سره وکړو که نه. څوک چا چې دې ورځې ته کم کتلی دي په کمزورې نظر یې کتلی دي اهتمام یې نه دی کړی نو د هغې واقعات راځي. یهودو اصحاب السبت قصه قرآن کې راځي. اصحاب السبت الله پاک چې دی نو معذب کړل هغوی د هغه ورځې خیال ونه ساته د عبادت هغه میان یې ونیول د الله حکم یې ونه منه نو چې ویې نه منه نو الله پاک معذب کړل. نو دغسې که مونږ د دې اهتمام نه کوو الله به مونږ باندې عذابونه راولي الله به مونږ ازمایښونو کې واچوي. نو ښه خبره دا ده چې مونږ د دې ازمایښونو نه ځان وساتو او مونږ د جمعې د ورځې اهتمام وکړو. الله توفیق راکړي. آمین آمین. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو د مولانا